اتلسم سبب مؤمنانو د زناونو کې د واقع کېدلو هغه التصاحل فی البیوت، په کورونو کې زمنګ تساهل، د ماما زوی راځي، د کاکا زوی راځي، خپل پردی راځي، او بعضی ظالمان داسې زمنګ په معاشره کې شته مجرمین خلک چې هلکه پلانې زما ورور دی. څنګه ورور دی؟ بس د الله دپاره مې ورورولي ده او کور ته وځي او نه وځي. پلانې ما په بچي ولی باندې نیولی، څنګه دې بچي نه ولی باندې نیولی؟ بس ما ورته بچی ویلی، بیا هغې کور ته وځي او نه وځي، د دې ښځو سره کیني، د دې بچو سره کیني، تعلق او رابطه پیدا شي. اکثر په معاشره کې وګورئ فسادات او بغي او زناونه چې پیدا شوي دي، دا د کورونو د تساهل د وجې نه. کله چې مشر په دې کور باندې کنټرول ونه لري، په ښځه باندې کنټرول ونه لري چې دا چېرته ځي او راځي، په لور باندې کنټرول ونه لري، په خور باندې کنټرول ونه لري، په ښځه باندې کنټرول ونه لري، د خپل فسادات او نقصانات پیدا کیږي. نن چې ستا کور ته یو سړی آزاد ځي راځي، نن خو آزاد ځي راځي، ستا ورور دی او ستا بچی دی، خو سبا له د دې نه فساد او نقصانات پیدا کیږي. په عربو کې دا قانون د جاهلیت زمانه کې هغه څوک چې شریف خلک به او عزتمن خلک به دی به زنا نه کول. نه په دې کې بنت الحسب نامه باندې یو سړی و چې د علاقې مشري کوله او زنانه مشره زنانه وه او دغې ښه اخلاق او ښه صفات به کیو او د علاقې مشري کوله، وایي هغې زنا وکړه. چا ورته وایي چې زنا دې ولې وکړه؟ حره ښځه او آزاده ښځه او شریفه زنانه هېڅکله زناونه نه کوي. پلار یې ورپسې توره راواغسته، ورته وایي چې ستا په دې خېټه کې څه دي او دا ولې؟ وایي هغې ورته ویلې چې دغه خادم د وجې نه مشکل پیدا شوی دی. ولې پیدا شوی دی؟ هغې ورته متل وی او دا په لغت عربي کې بیا متل جوړ شو چې قرب الوساده وطول السواده. وایي د دې وجې نه دا مشکل پیدا شو چې زما او د دې بالغ سره نږدې او اوږده شپه وه، نه د دې وجې نه دا کار وکړش. ته چې یو څوک کور ته راولئ او په کور کې نارینه نه وي، ډېر کله د کور یوازې وي، نو ډېر کله مشکلات او فسادات پیدا کېږي. یو ورځ به پیدا نه شي، دویمه ورځ به پیدا نه شي، درېیمه ورځ او څلورمه ورځ پیدا کېږي. تاسو خپل عقلمن خلک یاستئ او دا فسادات او نقصانات هم په کورونو کې لیدلي چې کله کورونو کې ازادیانې پیدا شوي دي، هېڅوک د چا لور ته ګتلی نه شي، د هغې ته لاس نه شي وروړلی، د هغې بېعزتي نه شي کولی او د هغې د ښځې. او کله چې دا کور ته آزاد شي او تګ راتګ شروع شي، خنداګانې شروع شي، نو د دې نه وروسته فسادات جوړېږي. مؤمنانو خپل کورونه کنټرول کړئ، په خپلو بیبیانو باندې غیرت وکړئ، په خپلو لورګانو باندې غیرت وکړئ، دا بېعزتۍ ته مه ورکوئ. عبدالله بن عمر یو خپلوان ولیده چې د دې ښځې سره خبرې کولې، نو چې کله کور ته راغلی دا ښځه یې سمه ودرځوله او ویې واله، هغې ورته ویل چې دا زما قریب دی. هغې ورته چې قریب د مې خو یوازې او ځان له ځای کې به خبرې نه کوې. صحابو کې غیرت و، نو د خپل کور تفقد وکړه، تلاش وکړه، څوک کور ته راځي او که نه راځي. زمونږ په دې پښتنو کې بعضې بېدینیان شته، اوس یو سړی ستا کور ته راشي او ته ولله ښه عزت او اکرام وکړې، خو چې د ښځې سره دې نه یې کېنولی، بس ګیلې به کوي چې هلکه زه کور ته نه ایستل. دا سړی سره نه باسئ مه، د داسې خلکو سره تعلق او رابطه مه لرئ. دا ستا تپوس ته نه دی راغلی، بلکې ستا د زوجې او ستا د لور د لیدلو دپاره او د هغې د بېعزتۍ دپاره راغلی. زه تا سره ناست یم، په دیره کې مې له اکرام وکړه، هر څه مې ته مهیا کړل، نو نور ولې یو سړی ګیله وکړي؟ اوس زموږ په کورونو کې ازادي بیخي ډېره ده، بس میلمه دننه کور ته نه ایستل او دننه کوټه کې کېنول. په دې کې مؤمنانو احتیاط کول پکار دي. صحابو زمانه کې ګوره فقر مو غربت مو، خو لیکن په دې غټه کوټه کې به یې پرده والې وه. کله به چې میلمانه خپل خپلوان رالل، نو هغه زنانه چې بالغه به وي، بلوغ ته به رسېدلې وي، هغه به د پردې نه اخوا کېناستلې او میلمه به دلته ناست، خپل خپلوان میلمانه به یې رالل، ولیکن د پردې نه به اخوا کېدلې. په کورونو کې احتیاط وکړئ، تساهل ختم کړئ، نو د دې سره به په معاشره کې عفت او پاکدامني پیدا شي.